السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د نهم درس نهمه برخه ده. عنوان د قرآن کریم کې د انسان یعنی عقل لپاره د جمع مات اسم پیژندنه ده. نو هر هغه څوک چې زما دا درس ویني له هغو څخه مې دا هیله ده چې زما د نهم درس اتمه برخه وګوري. ما په مفصله توګه د انسان یعنی عقل لپاره د جمع مات تکثیر اسم پیژندنه کړي. زموږ د نننۍ درس هدف دا ده چې تیر درس چې مو ولوستل یعنی هغه عربي قواعد چې موږ زده کړل نن یې څنګه په قرآن کې تطبیق کولی شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د عقل د جمع ماتې اسم پیژندنه په قرآن کې ده. سورة البقره 13 آیات، سورة آل عمران 1 آیات، 4 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. سورة البقره 13 نمبر آیات یو برخه ده. پښتو ترجمه یې داسې ده: وی ویل آیا موږ هم هماغسې ایمان راوړو لکه څنګه چې احمقانو ایمان راوړی دی؟ نو دلته راځم ګورئ. موږ په تیر درس کې وویل چې د انسان یعنی عقل لپاره د جمع ماتې اسم شی ده چې بڼه یې بدلیږي، او بل شی ده له معنا څخه یې پوهېږو. سفها او که څوک درته وایي دا کوم اسم ده، ته به ورته وایي چې دا د انسان یعنی عقل لپاره د جمع ماتې اسم ده. په کوم حالت کې ده؟ په حالت د رفع کې ده. څنګه په حالت د رفع کې ده؟ زه به درته ورته ولیکم چې په حالت د رفع کې ده. ولې رفع کې ده؟ رفع موږ څه ویل؟ کوونکی د کار ده. ګوره، سفیهن، سفیهان، سفهاء. ښه دلته وګورئ، دلته وینئ موږ وایو چې شی ده رفع کوونکی د کار ده. نو موږ وکولای شوای چې د انسان یعنی عقل لپاره د جمع ماتې په قرآن کې وپېژنو. بل آیت ته ځم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وهم کفار. سوره آل عمران 1 آیات یو برخه ده. ترجمه یې داسې ده: او هغوی په داسې حال کې چې کافر وو، یعنی کافران وو. د پښتو ترجمه ده. دلته راځم. هم شی ده، هم ضمیر ده. زه به دلته ورته ولیکم. او دلته وګورئ دا شی ده، دا د انسان یعنی عقل لپاره د جمع ماتې اسم ده. نو زه اوس دلته راځم، موږ ووایو چې د عقل لپاره جمع ماته اسم هغه اسم ده چې بڼه یې بدلیږي. نو زه دلته وګورئ رفع حالت ته راځم. کافرون یو نفر، کافران 2 نفره، کفارون جمع شی سو کافران. وینئ بڼه یې بدله سوه او بل د انسانانو لپاره راځي. په جمله یا آیات کې مې ولیدل 2 ډوله چلند ورسره کېږي. دلته وګورئ، ما وویل په تېر درس کې که چیرې زما هر هغه څوک چې دا درس ویني، که چیرې تېر درس نه یې کتلی، ما په تېر درس کې مفصلا معلومات ورکړي دي د انسان یعنې عقل لپاره د جمع ماتې اسم پیژندنه کې. نو ما وویل چې که چیرې اسم، فعل، ضمیر یا اسم اشاره راځي هغه جمع او کله کله د مفرد مؤنث په توګه هم ورته راځي. دلته وګورئ کوم ضمیر ورته راغلی؟ د جمع ضمیر راغلی. هغوی کفارون، کفارون څه ده؟ دا د انسان عاقل لپاره د جمع ماتې ده. حالت رفع. ولې رفع ده؟ دلته جدول ته راځم. ګورئ رفع حالت څه ده؟ کفارون. بل مثال ته ځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبینهما حجاب وعلى الأعراف رجال. سورة الاعراف 40 آیات یو برخه ده. د دې دواړو ډلو ترمنځ به یوه پرده یعنې حجاب وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې څه نور کسان وي. رجالون، رجالون څه ده؟ سړي. دا څه ده؟ انسان یعنې عقل لپاره د جمع ماتې اسم ده. ولې؟ چې بڼه یې بدلېږي. ګوره یو نفر ته رفع حالت ته راځم. رجلون یو نفر، مثنا ته ګورم رجلان، جمع ته راځم رجالون. موږ وایو چې بڼه په بشپړه توګه بدلېږي، د انسانانو لپاره راځي، د پای غږ لري او په آیات یا په جمله کې 2 ډوله چلند ورسره کېږي. یعنې فعل، صفت، ضمیر چې ورسره راځي جمع وي او کله کله د مفرد مؤنث په توګه هم فعل، صفت، ضمیر، اسم اشاره ورته راځي. که څوک پوښتنه وکړي چې حالت څه ده، ته به ورته حالت رفع ده. که څوک درته رفع څه ده؟ رفع څه ده؟ فاعل ده، کوونکی د کار ده.
څنګه دې معلوم کړو ته به ورته ووایې سي دلته به دا جدول ته راځي رفع فاعل یا کوونکی د کار د یو نفر رجلون مثنا رجلان جمع شوی دی رجالون د نننۍ درس لنډیز په قرآن کریم کې د انسان یعنی عقل لپاره د جمع ماتې تکثیر اسم پیژندنه مو وکړه په سورت آل عمران 91 آیات سورت البقره 14 آیات سورت الاعراف 40 آیات نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې ما د دغو آیاتونو یو برخه راخیستې تاسې انشاءالله کله مو قرآن کریم تلاوت کول او دا درس هم ګرامر مو زده کړه دا آیاتونه په مکمله توګه وګورئ تلاوت یې کړئ او ترجمه یې وګورئ سي معنا یې څه ده او کوم ګرامر چې تاسې زده کړي څنګه یې دلته تطبیق کولی سئ او تفسیر یې وګورئ یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي منبع به قرآن کریم وي نو انشاءالله خپل ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ تاسو ته ښه وخت غواړم په دعاو کې مه هېروئ خدای پامان